السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندرونو، زه هغه خلکو ته، هغه مسلمانانو ته نه خواشینی کېږم چې د هغوی کار ډاکې وهل دي، غصب دی، بدکاریانې دي، د خدای دښمنیانې دي. هغوی ته نه خواشینی کېږم، ولې هغوی په نره باندې راوتلي دي، د خدای دښمني کوي، د انسانانو دښمني کوي. همدغه کار دی. زه ډېر خواشینی هغه خلکو ته یم چې په لاس کې تسبیح، سپینې جامې، صابۍ او بیګۍ قرآن ته ناست دی، ماشاءالله انشاءالله وایي، او د غاصب او د ډاکو او د زناکار او د شرابي او د کبابي د خنزیر غوښې خرڅونکي او اخیستونکي سره په یو لار روان دی، د هغه د لاسه خوري او د هغه ملاتړ کوي. هغې ته ډېر خواشینی کېږم. زه په دې اند یم چې سمه ده، تاسو خو به په دې فکر یاستئ، په دې اند به یاستئ چې په نړۍ کې یا د ټولنې په منځ کې یا د خپلوانو په منځ کې موږ خپل سپین مخ وخیو، لیکن خدای سره به څه کوئ؟ آیا خدای ته تاسو ورتګ لرئ که نه لرئ؟ دومره خو ساده هم نه یاستئ چې ګونې په دې باندې نه پوهېږئ. ډېر ښه پوهېږئ. خپل خو د ذرې ذرې پوښتنه کوئ، خو د پردي مالو سر لاړ شي هغې نه خبر نه یاستئ. خدای ته به ورتګ لرئ که نه؟ خدای ته به جواب ورکوئ که نه؟ عزیزانو، زه کله کله وایم چې دغه خلک کافر دي، نو ډېر خلک بیا دا وایي چې ته مسلمان ته کافر وایې. نو که یو څوک تیر باسي خو زه سم دی، په دې فکر دی چې دا به تیر وځي، نو دی خو کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او په دې باندې دی د خلکو په مخ کې هر وخت دا وایي چې الله په هر شي باندې قادر دی او په پټو په ښکارو باندې قادر دی. نو ته الله تیر باسې او که الله ته به وایي چې زه نه پوهېدم، څه فکر به کوې په دې باندې؟ عزیزانو، مه ځانونه تیر باسئ، مه منګ تیر باسئ، خدای تیر ایستلی نه شئ. په لیاس د خدای د ټولنې ناسور یاستئ. خپله درملنه وکئ، خپل ځانونه صحیح پاک کړئ د دې شیانو نه چې ژوند مو ښه شي. د مرګ نه وروستو د خدای په مخ کې مو مړې سترګې نه نیولي، د شرمندګۍ سره مخ نه شئ. یو دغه کورني غله، بل هغه پنجابي مولایان چې د اسلام خبرې کوي او ما دپاره اسلام غواړي، لیکن په خپل کور کې څه غواړي؟ کفر. الله مو ښاد و آباد لره. نه غواړم چې ډېر مخکې لاړ شم، خو دومره درته وایم چې ستاسې دا تور مخونه نړۍ پیژني، موږ خو لا پرېږده چې ستاسو د کور خلک یو. مخونه مو سپین کړئ، دغه مرتدتوب پرېږدئ چې د خپل د پسکۍ پوښتنه کوئ او د بل نه غول ایستلي دي، د بل لرې په څټ کې اچولي دي، خپې زانګي، وینې درنه څاڅي او په دې ځان نه خبره اچولی دی. نه به مو خدای وبخي او نه منګ بخو، نه هغه مظلومان بخي د چا چې وینې زوې مو خوړلې او د پاسه ورباندې ګواښونه هم کوئ. د الله نه مو شرمنده په دې نړۍ هم غواړو او د مرګ نه وروسته هم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.